بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. سید علی شاه تاسو په خدمت کې د بیټک ټي وي په شبه باندې حاضر دی. موجود یو جنن مونږه په صوابۍ کې څنګه تاسو ټول ته پته ده د کرونا وایرس په وجه باندې په معیشت باندې څومره غټ اثر غورځېدلی دی. دې سره سره تعلیمي ادارو باندې څومره غټ اثر غورځېدلی دی. نن چې موږ به په صوابۍ کې د عوامو رایه اخلو، دې سره سره د تاجرانو رایه به اخلو چې د هغوی دې باره کې څه تاثرات دي، څه خیالات دي، چېرته مزئ موږ سره اوسېږئ. دا ډرای فروټ د سردي یو داسې میوه ده چې دا زیاته استعمالیږي، خو دلته کې به دوی نه دا تپوس پوښتنه کوو. کرونا وایرس تېر شو، په کاروبار باندې دوی څومره حده پورې اثر غورځېدلی دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا راته ووایئ چې کرونا وایرس دوران کې تاسو باندې څومره غټ اثر غورځېدلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. پروسه کال تقریبا د مارچ نه دا لاک ډاون دا سیستم شروع شو، نو هغه خو اسیم ګرمي و او سره لاک ډاون د وجه نه کاروبار ډیر وسره متاثر شو. هغه داسې و چې لکه اکثر دکانونه به بند و، سره ګرمایم وجه و، سره د لاک ډاون وجه و، نو تقریبا دا واته میاشتې کرایه چې سدین دا موږ د جیب ورکړي او هغه سره دا شو چې لکه دکانونه به بند و، نو د ډیرو سیزونو ځای کې ماکي خراب شو، موږ ته ایکسپایر وشو، نو ډیر لوی لکه لاست شو. او دا غي نه علاوه دغه وجه نه چې ټول مهنګایي ورسره هم ډیره رااله، نو دا غي لوی اثر دا شو چې مهنګایي د وجه نه خلکو کې قوت خرید هم کم شو. دې ورځو کې بلکې زمونږ چې یو نیم لاک 2 لک روپۍ سیل کېده، نو اوس 50-40 لراغی، نو دغه هم ډیر لوی نقصان دی. لکه دوره نقصان وشو چې لکه د هغې صحت نشته. دا راته ووایئ چې د کرونا وایرس نه پهله د ډرای فروټ چې کوم ریټونه و هغې کې او اوسني ریټونو کې څومره حده پورې فرق راغلی دی، هغه هم لغونتې موږ ته وضاحت وکړئ د هغې. لکه هغه خو ډېر زیات فرق راغی. لکه د چاینا نه غوزان به راتلل دې ورځو کې به هغې 325-320 کې موږ ته میلاوېدل، نو د هغې د وجې نه چې بارډر یې بند شوې، نو هغه دومره ګران شو چې لکه 500-550 کې موږ ته میلاوېدل، نو دا دومره لوی رش سره د هغې ریټ بره د کرونا وایرس په وجه باندې د تعلیمي ادارې بندې څومره غټه پورې لاسز وشو، دې حوالې سره د بیټک ټي وي په شبه باندې لږ تاسو خپل پوینټ اف ویو راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د کرونا وایرس نه مخکې حالات خراب وو او اوس ډېر زیات خراب شو. ایجوکیشن خو بند شو. کرونا دومره خلک مړ نه کړه چې څومره زموږ حکومت دغه کړي دي. او بله خبره دا ده چې حکومت لا دا نن سبا درنی کیږي، احتجاجونه کیږي، دا سیزونه کیږي، نو حکومت له پکار دادي چې مهنګایي کنټرول کړي. دی وخت کې په ساوث ایشیا کې بلکې ایشیا کې د ټولو نه زیات خلک د مهنګایي د وجه پاکستان کې مهنګایي ده. د بیلو پاورټي لاین چې ورته وایي د غربت ته لګیر نه لاندې ارس پرس سیوا کیږي. د خلکو اقتصادي حالت ډیر زیات خراب دی. راځم جی دې سوال طرف ته چې د پی ټی آی ګورنمنت یو احساس پروګرام سٹارټ کو چې پای کې یونیورسيټیز لپاره یو سکالرشپس ورکو الارټ کوي تا د سره سره جی چې کم دا غریب طبقه وا هغه کې راوند اباوت 12,000-13,000 روپیس چې کم دا غي ورکړل هغه تا، نو دا متعلق تاسو څه یو اپینین دی هغه راکړه وایي. جی هغه خو د احساس پروګرام کومه د دومره ډیټیل کې پته نشته، خو چې کوم بیلونه یا د خلکو نه واپس واغسته او دوی وی مونږ ریړو والے دومره پیسې ورکړي، گاډو والے کم گاډو والے دوی ورکړي، چاله دی بي سي ورکړي. ها ټیک ته دا اوس چې کوم د صحت پروګرام دی شروع کړی دی، د صحت کارت چې کوم دی کې پی کې کې چې د کم اوس دلته چیف منسٹر صوابۍ کې افتتاح وکړه دا بخي ځکه چې دا تقریبا د 8 ممبر فیملی لپاره تقریبا د 10 لک پورې دی. الله دې وکړي چې دوی سوي دا شي. دا راته وایي چې د کرونا وایرس دوران کې تاسو یعنی کې دا کاروبار څومره حده پورې سفر شو، د کرونا وایرس نه پهله تاسو کاروبار څنګه چلی، د بیا د کرونا وایرس دوران کې څه پوزیشن؟ نو بس مخکې خو چې الحمدلله ډېر سیټ کار روانو، بیا زیات کار خلک ویره دي بیمارۍ د وجې، نو بیا اوس لکه راځي خلک خو ډېر لکه کم راځي که نه، او بل حالات داسې چې بس موږ بیا خولو ماحول کې خلک دي، نو هلته هم تکلیف دی لکه هلته هم منډې ته ګرانې لګه. د کرونا وایرس نه پهله حالات څنګه ستاسو کاروبار اوس څنګه دي؟ مخکې خو ډېر زیات ښه وو، خو چې دا کرونا راغلی وه نو دې کې لکه زمونږ کاروبارونه بند وو، ګاڼې به نه جوړولې، څه چل به نه و او دوکانونه به بند وو، او دا کرونا چې اوس ختمه شوې ده نو هغه پې کاروبار لکه نه کوي. مخکې به لکه ډېر ښکلی کار کوي. دا دلته چې څومره یعنی کې آرټیفیشل لا چې کوم ګلونه ځونډي، کوم دا سیري دي، د دې ریټونو کې چې څومره حده پورې فرق راغلی دی د دې نه پهله څه ریټو د کرونا چې کوم دا حالت و اوس څه ریټونه دي؟ مخکې خو ریټونه ډېر تیز وو، اوس ته هر شی ګران شه او ریټ هغه نه کوي او هر شی نیم په نیمه لکه راته ګران شه. د کرونا دپاره چې کوم دی نو پوره عوام سره تعاون وکړي او دا خپل چې کوم دی نو چاپېر چل کې هر سړی داسې غریب دی
او د سیس چې کوم نه ټول دنیا متاثر کړي کچې موږ په چاپچل کې څه غریبانان دي چې موږ یې سره خپل باندې پوره تعاون وکړو دا ټول خبره چې کوم حکومت باندې پرې نه دو زموږ محله کې په کلی کې په خار کې چې کوم غریبانان دي خلک دي داسې چې غیلمو پوره چې کوم ده کنه د سره خپل طرف تعاون وکړو کاروبارونه ډیر زیات ډیفینیټلی چې کوم نه ډیر زیات چې کوم نه لکه دا شوی دي نامتاثر شوی دي کسٹمر ناراضي کسٹمر چې کوم نه لکه مطلب د نیمه زیات کم شوی دي وجه هم دا چې لکه مطلب دا چې لکه خلک د دې سیز نه هریږي او یاره کوي یاره دا وایرس دی اسنه چې لکه مثال دا چې لکه دا وایرس موږ ته ولګي او بس دا تاسو په وړاندې تاسو دا مارکیټ وینئ د بیټک ټي په شپه باندې ګورنمنت نه سم مطالبه کوي د ګورنمنت نه زموږ دا مطالبه ده چې کم از کم لکه مثال دا کم موږ چې دا کم زموږ د کاروبار متاثر شوی دی یا لکه مطلب دا چې موږ کم حالات کې نن سبا نو لکه دا مطلب دا چې لکه یو الارمنګ سچويشن دی یو جنگي حالات دي ولې چې لکه هر سړی خرچه کړي ته ما دې دکان ته وره تقریبا ما په خپل لغه باندې زه لکه سیلف امپلایم نه چې په خپل پیسو مې ځان له کاروبار کتل ځان تر مې 2-3 تجربه کسانو پر روزګار کړی دي په حکومت مې بوج هم کم کړی دی زه ټیکس هم ورکوم زه ټیکس پیر یم زه ټیکس هم ورکوم دا هغه باوجود ما ته د ګورنمنت طرف نه لکه مطلب نو هیڅ قسمه امداد لکه ما ته نه ملاو شي نه مال څوک راغلي چې بری لکه مثال ستاسو کاروبار دی تاسو دوره انویسټمنټ کړی دا دومره خلک ځان سره پر روزګار کړی دی کنه ته ټیکس هم ورکې ته یو مطلب دا چې مذهب شهري باقاعده ټیکس ورکې ټیکس پیر ومه ګورنمنت ټیکس هم پې نو مطلب لکه ما نه چایي څه پښتنه نه کړی په خپل ترو باندې اړم یو اگر لکه زه به تاسو دا وایم چې تیر شو تقریبا د شپږو اتو میاشتو نه موږ مسلسل په لاس کې روان یو مسلسل په لاس کې روان یو کم از کم ګورنمنت دا په کار چې دا ټیکس پورا باندې معاف کړي कोरोना वायरस से पहले कम सिचुएशन हो और कोरोना वायरस ने बाद कम सिचुएशन दे यानी कि ये तरफ तजी महंगाई बल तरफ तजी द चिकम एजुकेशन इंस्टीट्यूट सी अगम तोल ऑफ शिवी दी सुम रहा द पुर लासिस उशुदागी मुतालिक था उससे वेल गॉडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम نو څومره پورې چې د کورونا په حواله باندې تعلق دی نو هغه خو مختلف ډپارټمنټس یا مختلف کاروبارونه یا مختلف حلقې افیکټ شوي خو هر یو اداره ده مطلب که تاسو ایجوکیشن واخلئ نو ایجوکیشن زما په خیال د ټولو نه ډیر ایجوکیشن افیکټ شوی دی چې هغه د بچو تعلیمونه بلکې تعلیم خو په کور کې به هم دوی حاصل کړي خو د هغې هغه پرورش د هغې هغه ګروت د هغې هغه د ډسپلین زندگی هغه مطلب نشي په کور کې زده کول یا د والدین یا د ورونو خويندو نه هغه تعلیم نشي حاصلې دي کوم چې د یو ټیچر نه حاصلې دي شي یا په انسټیټیوټ کې حاصلې دي شي نو چونکه هغه سکولونه تعلیمي ادارې ټول انسټیټیوشن بند دي نو دوی هغه پرورش دوی هغه تعلیم یا دوی نور هغه ایڈمنسټریټیو هغه زندگی هغه مختلف فعالو ډیر متاثر شي سره سره داسې کاروبارونه هم ټول متاثر شوي دي الله دې وکړي چې دا وبا د ټولې دنیا نه په سپیشلیټي د خپل پاکستان ملک نه خدای پاک دې ختمه کړي زه صوبدار ریټایر یم زما 31000 پنشن دی او ما چې کوم دی په هغه تېره میاشت کې ما ته 6000 روپۍ په پنشن کې کمې شوې او موږ یو ښځه یو خاوند یو نور زموږ نه زامن جدا دي هغې پیسو به ماته چې 31000 روپو کې دا 5000 روپۍ کمې شوې نو ما ورپسې د رشکه واخېسته دا زما چابیانې دي د رشکې زه صوبهدار ریټایر یم زموږ عزت سره هغه لوبې وکړې چې موږ یې د رشکې کونې ته کېنولو او نو موږ اول ته داسې اوقات ته خلکو له آمدني سیوا کوه تا له خلکو ټولو دې دپاره نه درکړي ته به ځان له تنخواګانې سیوا کوې یا به خپل وزیرانو له سیوا کوې ته به عوامو له سیوا کوې عوامو تا له ورته دې دپاره درکړی دی چې موږ ته سهولت میلاو شي چې عوامو ته سهولت نشته زموږ ګورمنټ سره کار نشته زموږ نه نواز شریف سره کار شته نه زموږ عمران سره کار شته زموږ خپل ځان سره کار دی چې موږ ته سهولت میلاو شي زموږ بچو ته میلاو زما خو لا پنشن شته خو زه دې ته اریان یم چې کم سړي مدني نشته هغه به څه کوي کرونا وایرس وبا په وجه باندې څومره غټ اثرات وغورځېدل تعلیمي ادارو باندې د متعلق تاسو ویل غواړئ چې تاسو ماشومان به هم دي مختلف تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي ماشومان بیا موږ سره سبق نه وایي اوس ما خپل بچي لکه نسیمه و هغه بیا سبق لرنه ځکه هغه به ډېر رااله کنه چوټي به ډېر رااله هغه دا یو دل نو بیا دغه وکړه نه لانه شروع شالان کو شروع شو اوس چالو شوی د سکولونو چالو سرکاري سلا بند خو لکه چالو بش ان شاء الله او بخنه سرجی وامه دلته کې جا سمره د فروټ ریډیان لګیدلې دي تاسو یو سره د یو ریټ د کینو د مالټې د نور فروټس دي بل سره بل ریټ دې کې چارټي شي وی کنه جی
چې کوم شی د کمزوري نه هغې ریټ کمزوري چې کوم شی موږ په چاڼ راوړو د هغې ریټ چې کوم دی د 100 روپۍ سیوا یو هر یو شي کې چې کوم دی خپل ګریډ دي کرونا وایرس نه په دې مخ چې کوم دی دا یو شی ریټ چې کوم راز درز چې کوم دی چې یو شی نن 500 وي نو سبا په 900 وي ریټ ټیکاویږي نه چې کوم دی زمونږ کار دوره خراب شوی دی چې کم کار به چې کوم دی نه موږ ته به 100 روپۍ د اړې پاتې کېده اوس موږ ته 200 نه پاتې کېږي بس په دې وجه چې کوم دی هر یو شي ریټ نشته بس چې کم یو شی راځي نن په 1500 را سبا خېلې په 600 راځي دا یو شی کوم دی بس ریټ دا درز سلسله اتیات یا 50 پن بڑھاویږي یو شی په خپل ریټ باندې برقرار کېږي نه یو شی کوم روزانه ریټ بس سیوا کېږي دا یو شی دا راته ووایي چې د مهنګایي څه صورتحال دی د یو خوا چې کرونا وایرس دی بل خوا چې مهنګایي ده د چې کوم د پی ټي آی ګورنمنټ دی حکومت دی د دې نه ستاسو څه مطالبات دي څه شکایات هم دي شکایت زموږ دا دی چې مخکې په دغه بوجۍ خرڅېده په دوړو په 600 اوس په 1400 او 100 روپۍ خرڅېږي نو شکایت غوښه چې وه نو په مساوي ښار باندې او غوښه دی بس ثوره د ګرانۍ او دغه ګرانۍ چې ساعت پاسو نو بجټ دی ساعت پاسو نو بجټ دی چینی تپوس هم کړ په څو ده نن سبا سره پاسه په 100 کیلو ده او پټرول بیا 2000 ګران کړه نو څه مطالبه جي کوئی د حکومت نه موږ به څه مطالبه حکومت همړو دا سيزونه ارزان موږ ژوندي نه یو موږ ټول خپل ځای راولي او بس خلک ماږي چې کوم در بیا دې جلسونه موږ هرڅه موږ خلاغه هرڅه موږ ته توای توبه دا یو کې کنه ځاني خو راولي کنه یو مزدور به دغه کوي مزدوري به کوي نو هغه به بچو نه څه کوي موږ به واخلي کوم چای به واخلي کوم چینی به ولاړي کوم غوړه به ولاړي څه به ولاړي تاسو چې سویل غواړئ دې متعلق بس موږ دا ویل غواړو دا خبرې دي چې مطلب دا پټرول ګران شو ډیزل ګران شو چې دا ارس سره چې دې سره خو کرایه ګران شي ارس سامانونه چې کوم دې مارکیټ ته راغلي ګران شي او اوړه ګران دي چینی ګران شو او دغه چې کوم دې دا ګیس ګران دی بجلی ګران شو نو مطلب دا چې دا خپل ځای ته راولي عمران خان دا کوشش وکړي چې دا نور ترقیاتي کارونه بند کړي او دا خپل ځای ته راولي نو مطلب دا چې ټول خلک به د عمره پورې عمران خان سره او که چاري دا کار نه کوي نو مطلب دا چې بس دا ټول خلک به چې ما غوندي خلک خو ټول جلسو لزي او ټول مخلوق پر اوځي زمیندار پر اوځي بجلی ولا پر اوځي ارسوک پر اوځي بیا په ټول د میګای د لاسه تاني او بیا په ټول خلک راوځي او که چاري دا میګای په کته خپل ځای لراوسته نو بس دې ټول جیمی ورځداو زمونږ د نن ورځې پروګرام څنګه چې تاسو ټول وکتل چې د کې مختلف موږ سروې وکړه د کې موږ د ایجوکیشن باره کې تاسو وکړه چې ایجوکیشن انسټیټیوټ باندې څومره حدا پورې اثر غورځېدلی دی دې سره سره معیشت باندې څومره حدا پورې اثر غورځېدلی یعنی کې تاجرانو ته چې کوم دا غټ بزنسمین دي دوی باندې څومره حدا پورې اثر غورځېدلی دی تاسو د ټولو پوینټ اف ویو وکتې دا نننی پروګرام چې موږ سره ټایم پوره دی ان شاء الله د بل پروګرام سره به تاسو په خدمت کې حاضرېږو چرته می خاد او آباد اوسئ مال د خپل کیمرامین عادل احمد سره اجازه راکړئ د لوی الله په امان